په خوست افغانستان کې د واده په شپه زوم او ناوې څنګه او ولې مړه شول. که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ ویډیو تر اخره وګورئ. په خوست ولایت کې د واده په لومړۍ شپه ناوې او زوم د ګاز نیولو په وجه مړه شوي دي. د یاد ولایت ویاند عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه د دې ولایت د مرکز ګردیز اړونده تروبات سیمې مهاجرینو کیمپ کې شوې ده. منګل وایي چې ناوې او زوم د پکتیا ولایت د اریوب ولسوالۍ اصلي اوسیدونکي دي او اوس مهال مرکز ګردیز اړوند په مهاجرینو کیمپ کې اوسېدل. نوموړي د پیښې لامل د کورنۍ بېغوري بللې ده. که څه هم دا ډول پیښې کله ناکله رامنځته کیږي خو ډېرې دردونکې وي. عام خلک وایي چې په ډېرو سړو سیمو کې خلک له ګازي بخاریو څخه کار اخلي چې دا چاره ډېره خطرناکه ده. پکتیا د هیواد د ولایتونو یو د یخو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې اوسیدونکي د ځان او کورنۍ د ګرمولو په خاطر د ګاز، لرګیو او نورو توکو څخه کار اخلي. ملګرو دا وه زموږ نننۍ چمتو شوي ویډیو. د ویډیو په اړه که څه ویل لرئ نو موږ ته یې په کمنټ کې ولیکئ او هیر مو نشي چې زموږ چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم.